अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो खुदे दो की चिटोल बरो जुड़े उम्मीद लरम च د صحت جامع بمو پتنوي د منیر بنيري کتاب سپینی موایا په 40,000 روپۍ باندې خرج شو د دې نمخ کې چې تاسو ته د دې په اړه کې نور معلومات درکم که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلې نشان هم ووهئ چې زموږ هم د غرنګي نوي معلومات د ټولو نه اول تاسو ته ضروري د بنیر په تاریخ کې په پیل ازل د منیر بنيري سپینا شاعري کتاب سپینی موایا په 40,000 روپۍ باندې خرج شو د منیر بنيري کتاب سپینی موایا یو څو ورځې مخکې چاپ شوی دی د منیر بنيري شاعري نور شاعرانو هم خوښه کا د بنیر ضلعي ادبي تنظیم د علم پښتو ادبي کارکنانو د طرف نه منعقد شوی پروګرام کې د خیبر پختونخوا ډیرو شاعرانو شرکت کړي وو چې په کم کې د بنیر ډسټریکټ فیلډ اسسټنټ کمشنر لطیف الرحمن هم شاملو سید میر هغه د منیر بنيري مینوال دی او په دې وجه باندې دا کتاب په ډیرو پیسو باندې اغستلې دی اسسټنټ کونسلر لطیف الرحمن اوویلی چې ضلعي انتظامیه به په بنیر کې د ادبي تنظیم هر ممکن مدد کوي منیر بنيري په دې موقع باندې اظهار تشکر وکړو او ډیر زیات خوشاله شو او د خلکو شکریه ادا کا چې د هغه دا شاعري خوخه کا منیر بنيري اوویلی چې د خلکو حوصله افزایی سره د هغه سوچونه نور هم بلند شول او په دې وخت کې منیر بنيري د سوشل میډیا مشهور شاعرانو په صف کې ولاړ دی او هغه سپینی موایا پګانی سره ډیر زیات مشهور شوی دی او خپل کتاب لې هم دا نوم ورکړی دی چې سپینی موایا د منیر بنيري په مطابق لومبي 3,000 کتابونه په پیل ورځ باندې خرج شوي وو چې په دویم ایډیشن کې 3,000 کتابونه نور هم چاپ کړل چې هغه په مارکیټ کې موجود دي نو دوستانو دا و زموږ نننی معلومات که تاسو زموږ دا ویډیو خوښ شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې معلوماتو نه خبر شي راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان